السلام علیکم فرینډز. اځه خبر ده چې پیسې په ونه کې نه راخیږي، خو صحیح خبر دا ده چې ماډرن بانکینګ سیستم چې دی دا چې څومره پیسې په تیزۍ کې جوړی په دومره تیزۍ کې به ونه پاڼې هم نه کوي. د ډیرو خلکو خو په ذهن کې دا آیډیا سره شته نه چې دا پیسې څنګه جوړیږي، او د ځینو خلکو دا سوچ دی چې د یو ملک سره څومره ګولډ وي نو هغه عمره کرنسی کریټ کولی شي. خو دا خبره بالکل غلطه ده. ګولډ بانک کرنسی چې دی هغه به مخکې چلیدل، خو د دې سیستم چینج ډیر مخکې شوی دی. نن سبا هر ځای فیاټ کرنسی چلیږي، او دا فراډ د هغې وخت نه شروع شوی دی په کم وخت کې چې د ګولډ بانک کرنسی سٹارټ شوی وه. لکه څنګه چې ما تاسو ته په مخکینی ویډیو کې د پیسو هیستري ویلي وه، په دې ویډیو کې به زه تاسو ته وایم چې په نننۍ زمانه کې دا پیسې څنګه کریټ کیږي، او د دې سره به زه تاسو ته د هیومن هیسټري د ټول نه غټ فراډ په باره کې وایم چې هغه زموږ د ټولو سره کیږي. د ډیرو لږو ملکونو نه بغیر نور په دنیا کې په ټولو ملکونو کې کرنسی په سیم طریقه باندې جوړیږي. نو د دنیا میکسیمم کرنسی چې دا هغه ډالر دی. نو زه به تاسو ته د امریکا اگزامپل در کوم او په دې سکیم به یو پوه کوم. او یو خبره یاد ساتئ، دا سیستم چې دی په قسط باندې ګران جوړ کړی دی، ځکه چې په دې باندې موږ په اسانه نه پوهیږو. زه به تاسو ته دا سیستم په شپږو حصو کې وایم چې تاسو په اسانه پوه شئ. که تاسو بیا په دې کې په یو پارت باندې نه پوهیږئ نو تاسو بیا ریورس کړئ او دا ویډیو بیا وګورئ. نو راځئ چې شروع کو. پارت نمبر 1، ګورنمنت کریټ آی او یو. دا ټول چې شروع کیږي د الیکشن په ټایم کې چې کله یو سیاستدان بغیر څه د لاجیک نه وعده وکړي د خلکو سره، زه به تاسو له دا وکم، اخوا به پرې کم، دا شی به وکم، روډونه به سم کم، او خلک ولا بیا وټوم ورکړي. نو صحیح خبر دا ده چې په دنیا کې یو شی هم پرې نه کیږي چې کله وګټي نو ګورنمنت ته هم د پیسو ضرورت وي چې کوم وعده او خرچو په باره کې ویلي چې هغه پوره کړي، ځکه چې هغوی ووټ کړی چې هغوی به د ملک د انکم نه سیوا پیسې خرچه کوي چې هغې ته ډیفیسټ سپینډینګ وایي، او دا ایکسټرا خرچې چې دوه کمې کوي نو د ملک کومه خزانه چې هغه قرض اخلي د بانک نه یو بانډ ایشو کوي. نو اوس دا بانډ څه دی؟ دا بانډ چې دی دا صرف آی او یو وي. نو سیمپل چې درته وایم دا بس یو کاغذ غونډه کیږي، په هغې کې لیکلي چې تو ماله $1 ارب راکا، زه به تاله دا په 10 کالو کې در کومه، هغه هم د انټرست سره. او دا بانډ چې دا زموږ د ملک قرضه ده چې هغې ته نیشنل ډیپټ وایي. نو اوس یو سوال راځي چې دا قرضه به څوک ورکوي؟ نو د دې جواب دی مونږ ټول، زموږ پیرنټس، زموږ کوم را روان نسل چې دی دا ټول به دا قرض ورکوي. دې نیشنل ډیپټ ته به ټیکس ورکوي چې کله هم یو ګورنمنت بانډ را اخلي نو هغه زموږ د ملک یو ورځ سایکل دپاره زموږ ټول فیوچر خرابوي. پارت 2، سویپینګ آی او یوز اینڈ کریټینګ منی. کله چې هم ګورنمنت قرض اخلي نو د هغې یوه طریقه دا ده چې کم د ملک خزانه چې ده هغه یو آی او یو جوړ کړي. هغه بانډ چې دی هغه په نیلامۍ باندې کیږي، بیا چې دی د دنیا غټ بینکونو کې یو بینک هغه بانډ واخلي او خزانې له چې دی پیسې ورکړي. بینک وال ته پته چې په دې بانډ کې مونږ ته فایده ده نو هغوی دا بانډ په خوشحالۍ باندې واخلي. هغه بینک وال چې دی هغه بانډ بیا ویسي فیډرل ریزرو ته، او فیډرل ریزرو وال چې دی د هغې بانډ نه یو غټ غونډه کې چیک جوړ کړي او هغه بینک وال ته ورکړي. د دې نه بینک وال ته منافع میلاو شي. دا ځای کې دوباره دا آی او یو چې دی دا څه پیسې نه دي خو یو کاغذ غونته کې دی. او په دې کې امپورټنټ خبره، فیډرل ریزرو سره چې دی د 100 روپۍ نه د هغوی په اکاونټ کې چې دی همیشه 0 روپۍ، خو چې کله هم هغوی چیک جوړ کړي نو پیسې د ځانه جوړې شي او په سیستم کې راشي. مطلب فیډرل ریزرو والا چې کله هم چیک جوړ کړي نو هغوی پیسې جوړېږي د یو جادو په شان چې بیا هغه چیک بینک وال ته میلاو شي او هغه پیسې چې بیا پرنټ شي نو هم بینک وال ته راشي. بیا چې دی دا بینک والا هغه پیسې په هغې پیسو باندې بیا بانډ واخلي او دغه شانتي دا سیستم چې دی داسې ریسایکل کیږي. په دې کې چې دی دا ټریجري او فیډرل ریزرو چې دی دوی د یو ته بل سره ډیل کوي، او بینک والي چې دا په دې میډل مین په دې کې جوړ کړی، په دې کې هر سټیپ کې دوی ته کمیشن میلاویږي. په دې کې چې دی دا بینک والا چې دی هغوی مالداریږي، خو کم ملک چې دی او د هغې خلک چې دی هغه ورځ ته ورځ غریب کیږي. او دا پروسس دی چې په دې کې دا کم کرنسی چې دا پرنټ کیږي او مارکیټ ته راځي. دوی دې ته بیس منی وایي خو دا بس کرنسی ده. ما تاسو ته د کرنسی او د منی د ډیفرنس په باره کې په اولنی ویډیو کې تاسو ته ویلو. پارت 3، ګورنمنت سپینډز دیس نمبر. بینک چې دی ټریجري له پیسې ورکړي، د ټریجري نه چې پیسې چې دی هغه ګورنمنت ته میلاو شي، او ګورنمنت کم کسان چې دی هغه پیسې په ډیفیسټ سپینډینګ باندې خرچ کوي. فار ایگزامپل پبلک ورک، وارز او ډیر شي کارونه لپاره استعمالوي. هغه پیسې چې دی هغه کانټراکټرز، کم سولجرز او نور کم ګورنمنت ورکرز چې دی هغوی ته میلاو شي. بیا چې دی هغوی هغه پیسې چې دی
دی اگین یو بانک وال ته چې ډیپازټ کی او دې کې ډیر امپورټنت خبره تاسو چې هم بانک وال کله پیسې ورکوي نو هغوی له تاسو خپل پیسې نه ورکوي تاسو له هغه قرض ورکوي هغه پیسې چې دی هغوی بیا په ډیر شي مختلف کارونو کې انویسټ کولی شي فار ایگزامپل په سٹاک کې گیمبل هم کولی شي او چاله هغه قرض هم ورکولی شي چې د هغې نه هغوی ته پروفیټ میلاویږي پارت 4 بانکس ملټیپلای د منی تقریبا د ټول نه ډیر بانکونه چې دي هغوی د فریکشنل ریزرو بانکینګ سیستم چې دی هغه استعمالوي که زه تاسو په 10% ریزرو ریشو باندې پوهه کوم فار ایگزامپل که تاسو $100 په بانک کې ږدئ نو بانک والا چې دی $10 هغه ځان سره سیف ږدي او باقي 90 کم ډالر چې دی هغه بل چا له قرض ورکولی شي بغیر ستا د تپوس نه او دا $10 د دې دپاره ږدي که چېرته ستا چېرته ضرورت شو نو هغه بیا تاله واپس درکړي کومو پیسو ته چې دی هغوی ورلډ کیش ورته وایي بیا یو بله خبره نو تو چې خپل $100 بانک والته ورکړي نو تا ته بیا څنګه ښکاري چې ستا په اکاونټ کې چې دی $100 دي نو په دې کې چې دی هغه کم $90 چې دي هغه نور هیڅ نه یو IOU هغه صرف په کمپیوټر باندې ټایپ کړي او تا ته ښودلي چې ستا په اکاونټ کې $100 دي نو دا هم په کمپیوټر کې چې ټایپ کړي نو دا هم یو قسم له کرنسي شي نو په دې کې چې دی $190 په بانک کې راشي 100 ستا او 90 دا کم چې دله قرض ورکو دله چې وی هغه پیسې ستا او هغه پیسې وس د بانک هم دي په دې کې بانک والا چې دی پکې نستو باندې $90 وګټل که تو دا سوچ کې چې مړه څه فرق پرې باسي کار څومره پیسې دي زما په اکاونټ کې خو زما خپلې پیسې دي کنه نو تاسو یو خبره کوم د دې د وجې نه په ملک کې چې د کرنسي سپلای سیوا کیږي ستا کمی پیسې چې تا په مهنت ګټل دي د هغې ویلیو چې د هغه ورځ ته ورځ کمیږي او د هر شي د ګرانېدو مین وجه دا ده ریزن دا هم دی چې په دې وجه باندې انفلیشن چې دی هغه ورځ ته ورځ سیوا کیږي او یو بل خبره کله هم چې تا ته د خپلو پیسو ضرورت شي خو چې په هغه بانک باندې د 30 نه 40% خلک سیوا راشي او هغوی خپلې پیسې واپس راوباسي نو بانک والا تا ته هغه ټولې پیسې نه واپس کوي ځکه د فریکشنل ریزرو د وجې نه او دا زموږ ټول مونیټري سیستم دی په دې کې چې دی ډېر زیات یا پیسې په چیک باندې لیکي او یا په کمپیوټر کې ټایپ شي نور هیڅ نه تش کاغذ دا سیستم نور هیڅ نه دی خو بس د یو نمبر سپلای ده چې په دې کې ډېر زیات پرنټ کیږي او څه پکې ټایپ کیږي سټیپ 5 پور نمبرز او ټیکس په دې کې چې دی موږ د څه نمبرو دپاره کار کوو شپه او ورځ په ځان باندې یوه کو پې پکې روڼ کو هر ټایم کار کوو څوک دیاړي کوي څوک څه کوي د دې پیسو دپاره او دا موږ هم دې نمبرو له ویلیو ورکړي ده او دا بیا موږ جمع کوو چې ګورنمنټ چې دی هغه پیسې واخلي او کومه قرضه چې ده هغه پې ختمه کړي کومه قرضه چې دوی د بانک نه اخیستې که تاسو سوچ وکړئ موږ په خپل ژوند کې څومره مختلف قسمه ټیکسونه ورکوو او په دې کې چې دی ډېر زیات کم پیسې چې دي هغه د دې سیستم کم مالکان چې دي هغوی ته لاړ شي او دا یو غټ سیکرټ دی چې دې سیستم مالکان څوک دي د USA کمپاونډینګ فادر چې دی هغه ته چې دی د سنټرل بانکینګ او د فیاټ کرنسي کم خطر چې دا د دې ورته ښه پته وه هغه چې دی په کانسټیټیوشن کې دا خبره کړې وه چې دا یو غټه خطره ده په روان دور کې ګولډ او سیلور چې دی دا یو د ټریډ ښه طریقه کیدی شي د دې دپاره دا چې دی که هر څوک څومره چاپ کوي نو چاپ کولی نه شي نو د ټایم سره په دې خبر باندې چا د سر اړو ایکشن وانخیستو او موږ د دې سیستم چې دی ښه غلامان جوړ شو پارت 6 اونر اف د سیستم دا سیستم چې دی هغه له پیدا ورکوي کم چې دا سیستم جوړ کړی دی او د چا لاس نه چې کم اولنۍ کرنسي راځي ځکه چې هغوی دا کرنسي اول یوز کولی شي اکانومي افیکټ نماینه او بله خبره فیډرل ریزرو چې دی دا فیډرل نه دی ځکه چې دا د ګورنمنټ سره نه دی دا یو پرایویټ کورپوریشن دی دا چې دی دا یو سټاک هولډر دی په دې کې چې دی 6% چې دی دوی ته میلاویږي خو ایگزیکټلی دا خبره ډېر سیکرټ ده چې د دې دا اونر څوک دي دا لا هیڅ چاته پته نشته خو اتر وایي چې دا اونر چې دی دا د بانک یو غټ مشران دي دا هم بانک والا دي چې هغوی ته په دې سیستم کې په هر یو سټیپ باندې منافع میلاویږي نو دا یو ایول سیستم دی چې د خلکو نه کم ټایم او فریډم چې دی هغه اخلي او کم د بانک اونر کم اونر چې دی د بانک کم اونر چې دی هغوی له هغوی د دې نه هغوی ته پراپرټ ځي او دا سیستم چې دی دا نه اکنامک خرابوي او دا ځکه چې نن سبا مونږ کم ریل منی چې دا هغه نه یوز کوو او دا چې دی دا زموږ د وجې نه هم دی ځکه چې مونږ دا خبره بار بار اګنور کوو او دا د دې سیستم یو سټرانګ پوینټ دی نو دا اوس ډیپینډ کوي په تا باندې تو دا نالج چې دی د ډېرو نه ډېرو خلکو ته د ډېرو نه ډېرو خلکو سره شیر کړي نو داسې ډېر خلک هم شته چې هغه د دې داسې خلک هم شته چې هغوی د دې مسلې حل کولی شي نو چې څومره ستاسو نه کېږي دا ویډیو شیر کړئ نو که مونږ ته د دې په باره کې پته نه وي نو مونږ د دې په باره کې هېڅ نشو کولی دا خبرې چې دي ما تاسو ته د مایکل ملونی یو بک ګایډ ټو انویسټینګ ان ګولډ اینڈ سیلور
د دې بوک نه او په دې باندې کوم ویډیوګانې جوړ شوي دي د هغې نه دا خبرې ما تاسو ته وکړې. که دا تاسو په ډیټیل باندې دا تاسو ګورئ نو په ډسکرپشن کې تاسو لاندې کتلی شئ. که تاسو زموږ د فیسبوک او انسټاګرام پیج ته راتلل غواړئ د هغې لینک په ډسکرپشن کې دی. که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو دا ویډیو ضرور لایک کړئ او کامنټ وکړئ او شیر کړئ دا ویډیو د خپل ملګرو سره او سبسکرایب کړئ زموږ د یوټیوب چینل. د دې سره به تاسو نوي شوزونه وپیژنئ او ورسره بیل آیکن هم وایئ. د دې سره به تاسو ته پته لګي چې موږ نوی ویډیو کله اپلوډ کړل. او په آخر کې د کتلو لپاره ډیره مننه.